اروپایي ټولنه له افغانانو سره د 1500 میلیونه یورو مرسته کوي. دوستانو په دې هیله چې روغ جوړ به یې. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې تازه مرستې. اروپایي ټولنه وایي افغانانو سره 1500 میلیونه یورو مرسته کوو. د افغانستان لپاره د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی وایي دا ټولنه د ملګرو ملتونو غیر حکومتي موسسو له لارې له افغانانو سره 1500 میلیونه یورو مرسته کوي. توماس نیکلسن پرون ماښام پر ټویټر په یو بیان کې ولیکل دا مرسته به په بېلابېلو برخو کې لکه خوړه، روغتیا، د پوهنې برخو کې ولګول شي. نیکلسن لیکلي دي چې اروپایي ټولنه د افغانستان له خلکو سره په خپلو ژمنو ولاړه ده. د اروپایي ټولنې ځانګړی استازی دا بیان پرون وروسته له هغه ورکړ چې د قطر په پلازمینه دوحه کې د طالبانو د حکومت له پلاوي سره وکتل. ملګرو ملتونو اړوندو ادارو ویلي چې د افغانستان میلیونونه وګړي د خوړو د موادو له جدي کمښت سره مخامخ دي.